عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی وای هیڅ یو انسانی نفس په ظلم نه وژل کیشي الا د همدغه ناحق قتل د ګناه ونده د آدم علیه السلام و اول زوی لره هم ورکول کیشي، یعنی قابل لره هم دغه د ګناه سزا ورکول کیشي، ځکه قابل لومړنی کس دی چې دا د ناحق وژنې اساس او بنیاد ایښی دی. تعلیم الاسلام رادیو